پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو په صحیح مسلم کې او په صحیح بخاري کې دا حدیث دی ای الاسلام خیر ای د الله پیغمبر کم اسلام ډېر غوره دی دا څومره فایدهمند سوال دی دې صحابه کرامو هغه سوالونه کړي دي چې زموږ په زړه کې اوس راځي او هغه ذمهواریان یې پوره کړي دي او دا سوال زموږ په زړه کې راځي چې پیغمبر نه هم تپوس کړی چې کوم یو بهترین اسلام دی نه هغه تپوس صحابه کرامو کړی ای الاسلام خیر پیغمبر ته دوه خبرې وکړي تطعم الطعام غریب له خوراک ورکول وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف او سلام اچول په هر هغه چا که ته یې پېژنې او که ته یې نه پېژنې دا غوره اسلام دی محتاجو له غریبانانو له خوراک ورکول د هغوی تپوس کول دا غوره اسلام دی بلکې ګوره جهنمیان چې کله جهنم ته لاړ شي نو جنتیان به ترې تپوس کوي جنتیان به الله به جنتیانو له دا موقع ورکړي چې دوی ته د نعمت احساس وشي نو دا جنتیان به راښکاره شي د جهنمیانو ته او جهنمیان به په جهنم کې پراته الله دې موږ ټول د جهنم نه ساتي نو دوی به ورته څه وایي ما سلککم فی سقر تاسو څه شي دې جهنم ته بولي د څه د لاسه لاړې نو هغوی به ورته څه وایي قالوا لم نك من المصلين ومونځ نه کوو لویه وجه یې دا ذکر کړه او د مانځه مسله یې را روانه ده او دا ایت ورسره یاد ساتئ ولې جهنم ته لاړئ مونږ ومونځ نه کوو دویم وقالوا لم نكن من المصلين ولم نك نطعم المسكين او مونږ به غریبانو له خوراک نه ورکوو دې لپاره مې ته ایتونه وویل موږ جهنم ته په دې لاړو چې موږ به غریبانانو له خوراک نه ورکوو ولم نکو نطعم المسکین پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي ان فی الجنة غرفا په جنت کې ناشنا کمرې دي دومره ناشنا دي یرا ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها داسې ناشنا کمرې دي چې دننه پکې کښېني نو بهر چې څه دي هغه به راته ښکاري او چې بهر کښېني دننه چې څه دي هغه به راته ښکاري دومره خوندورې کمرې دي او داسې ناشنا خیمې دي یو کس راپاڅېد یا رسول الله دا خو ډېرې مزدارې دي خو لمن هي دا د چا دپاره دي اصل سوال دا دی لکه اوس یو سړی لګی د جنت هغه اوصاف بیانوي جنت کې به دا او جنت کې به اهم سوال دا دی چې د جنت خو دومره اوچت دی خو دا دی د چا دپاره د جنت به ګټلی کېږي څنګه اوس دومره اوچتې کمرې خو په جنت کې شتي خو دا د چا دپاره دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي لمن اطاب الکلام دا اوچتې کمرې د هغه چا دپاره دي چې اخلاق یې مزېداري خبرې پستي نرمي لمن اطاب الکلام اولنی صفت به وکړي څه دی اخلاق یې مزدار دي اخلاق مزیدار اخلاق ګوره انسان رسوي هغه د جنت هغه منځ ته یې رسوي مزیدار اخلاق لمن اطاب الکلام دویم دې دپاره مې حدیث وي واطعم الطعام او خوراک خوروي دې کې عامه خبره کړې ده یعنې غریب پکې هم داخل دی او غیر غریب پکې هم داخل دی لکه په میلمنو خوراک خورول په ملګرو خوراک خورول په دې به الله اجر ورکوي دا ټول پکې دننه راغلي نو دویم صفت په دې سړي کې څه دی خوراک خوروي د غریبانانو پکې خیال ساتي د دې د لاسه الله دغه ځي ته رسولی دریم وبات قائما والناس نیام او خلک اوده پراته او دې د شپې الله ته ولاړي تهجدو کې جاړي د دې دریو خبرو د لاسه دته دا اوچتې کمرې میلاویږي درې صفات کم یو دي ښه اخلاق خوراک ورکول او د شپې تهجد چا کې چې دا درې صفات دي نو دی به الله رسوي هغه اوچتو کمرو ته په جنت کې الله دې دغه کمرې موږ ته او زموږ مشرانو ته او کشرانو ته ټولو ته دې الله نصیب کړي نو دا صفت په ځان کې پیدا کړي خوراک ورکول دا به یو مسله ذکر کوم اکثر د عوامو په ذهن کې دا دی چې غریبانو له خوراک ورکول دا دی چې ته به
میخ حلالې او ته به ګوهي حلالې او ته به دوی له بس یو لنګر لګې او ته به بس د میاشتو پروګرامونه کې. نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ اتقوا النار، ځان د جهنم نه بچ کړئ، ولو بشق تمره، نیمه کجوره د سړی وریږه ځان د اور نه بچ کړئ، نیمه کجوره. لازم نه چې ته به غریبانو له څومره دیګونه به دې باندې کړي. نه، اوس موږ دلته ګوره اکثر ملګري دا مسافر دلته مزدوري کوي، ته کور ته پیسې لېږي، هر یو کور ته پیسې لېږي، دومره وکړه یو 50 ریاله، یو 100 ریاله د اوس مطابق، زیات اوس کېږي یو 200 ریاله، دا پکې هلته ورته ووایه وړو ته، وایي دا به هغه پلاني کور والله ورکوي، چا پې ځان له څه ویله 50 ریاله، 50 ډېرې دي، 100 ریاله. خو څه نه څه خو کوو که نه، چې لکه الله دغه کمرو کې موږ له هم څه حصه راکړي که نه. نو زموږ د دې عوامو دا ذهن جوړ شوی دی، خصوصا د دې پښتنو، چې دا صدقه دې ته وایي چې ته به یو معمولي صدقه راوړه الله په در کې ورکړه، الله ته ډېره ګرانه ده، ځکه چې دا اوس مطابق ده. نو کوشش کوئ چې تاسو کومې خرچې لګئ کور ته، او هر چا ته په خپل کلي کې یتیمانان هم معلوم دي، غریبانان ورته هم معلوم دي، مسکینان ورته هم معلوم دي، کونډې ورته هم معلومېږي. نو داسې یو 100 روپیو سره زیاتې لېږه او کور والا ته دا وایه دا هغوی له ورکوه، الله به درله لوی اجر درکړي، لوی خیر به در الله درکړي، دا مال به د الله ښه پراخه کړي، په بچو کې به د الله برکت واچي، دین ته به د الله مخه کړي.